رادار سیګنالونه معمولا د الوتکې له بدن څخه منعکس کیږي او بیرته رادار ته راستنیږي او په دې توګه د هغې شتون په رادار کې ثبت کیږي. په ځانګړې توګه د الوتکې لکۍ د رادار څخه خوندي کول ناممکن دي، ځکه کله چې الوتکه د بغل د خوا څخه لیدل کیږي نو لکۍ د رادارونو لپاره د هندارې په توګه کار کوي. مګر د بیټو سپیډ بدن په داسې ډول ډیزاین شوی چې که چیرې د رادار سیګنال له هر طرف څخه راسي نو د بیټو سره د ټکر کولو وروسته به هماغه طرف ته منعکس نشي. بیټو د امریکا یو داسې پټ راز دی چې جزئیات یې لا تر اوسه له نړۍ څخه پټ دي او د دې راز له امله سل په سلو کې له رادار څخه پټیږي. د هغې د رادار کراس سیکشن په حیرانتیا سره یوازې 0.001 متر مربع دی. د دې معنی چې د هغې کشف کول په اسمان کې د یو مچۍ د کشفولو په څیر دي. دا داسې دی چې که مثلا یو F-14 جیټ الوتکه د 100 کیلومتر لرې څخه د رادار څارنې سیسټم لخوا کشف کیدای سي، په داسې حال کې چې بیټو الوتکه تر هغه وخته پورې نسي کشفیدای تر څو چې د 10 کیلومتره په واټن کې نه وي. مګر دا دومره ټیټه الوتنه نه کوي چې د رادار لخوا کشف سي. بیټو الوتکه په حیرانونکي ډول د 15000 متره یا 50000 فوټ لوړوالي کې د الوتنې وړتیا لري. همدارنګه بیټو په لوړو ټکنالوژیکي سیسټمونو سره سمبال چې لومړی د دښمن د رادار فریکونسي کشفوي او بیا په ورته فریکونسي کې غلط سیګنالونه ورته لیږي چې د دې لامل کیږي چې په رادار کې غلط موقعیت وښیي یا په یوه وخت کې په شلو مختلفو ځایونو کې څرګنده سي. په داسې حال کې چې په حقیقت کې دا یوازې په یوه ځای کې وي. که د واټن وهلو په اړه ووایي دا له امریکا څخه روسیې ته او بیرته امریکا ته الوتنه کولی سي او که چیرې په هوا کې تیل ورکړل سي نو کولی سي چې د نړۍ هر کونج ته ورسیږي.